ستړی انتظار او ځلانده هیلې تاسو ټولو ته د نیکو مبارک له اوږده ځنډ وروسته د چک برېښنا بند او فابریکې د رغولو د چارو پیل او د دغې سیمې د پخواني برم د بیرته راستنېدو شپې او ورځې حتی ما چې دا خبر واورېد او فیسبوک مې راخلاص کړ چې ما کې ولیدل چې د چک بند جوړیږي او فابریکه هم بیرته فعاله کیږي نو زه خپله ډېر زیات خوشحاله شوم بالکل د ما په یاد یې داس مې په یاد لکه دغه اوس صحنه چې ورته ګورم دلته یو هوټل و تقریبا 4 منزله و مونږ خوشحاله یو چې وطن په باره کې بند ته هغه جوړېږي برقونه مونږ پکې لامبو همکار د اولس چې مو مقصود شمن همکار د افغانستان ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او پیرزیانې هیله من یم چې ټول به روغ سلامت اوسیږئ زما شاته منظره به درته ډېر اشنا وي د چک ولسوالۍ د برېښنا بند زما هیواد خپرونه مو دا ځل د چک ولسوالۍ د برېښنا بند ته ځانګړې کړې ده څو ورځې وړاندې د دغه بند او فابریکې د بیا رغولو چارې پیل شوې دا چې د برېښنا د نشتون له امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له کومو ستونزو سره مخ دي او اوس چې د دې برېښنا بند د جوړولو چارې پیل شوې دي او د دې ځای اوسیدونکي ورته څومره هیله دي نو په دې ریپورټ کې را سره کتلی شئ هر یو کاڼی دی مرجان شه استقلال دی زر کلن شه د چک برېښنا بند د هیواد یو له سترو او مشهورو بندونو څخه دی چې په 1919 کال کې د جرمنیانو لخوا رغېدلی دی دغه بند د یادې ولسوالۍ د برخوات په یوه ښکلې شنه سیمه کې موقعیت لري چې شاوخوا یې ګڼ کلي ودان دي دغه د برېښنا بند شاوخوا 90 کاله د چک ولسوالۍ د اوسیدونکو د کورونو سربیره میدان ښار او د کابل ځینې برخې هم رڼا کړې وې دا هغه توربینونه دي چې شاوخوا 3.6 میګاواټه برېښنا یې تولیدوله خو په دې وروستیو کې نور دا توربینونه د استفادې لوېدلي دي له نیکه مرغه اوس به په دې ځای کې نور نوي توربینونه ایښودل کېږي چې 3.9 میګاواټه برېښنا به تولید کړي دغه فابریکه چې فعلا موږ تاسو موجود یو پکې په 1915 کې کار شروع شو په 1919 کې بهره بردارۍ ته وسپارل شوه د جرمنیانو د خوا د زمینس کمپانۍ له طرفه چې د ظاهرشاه وخت دلته موجود و نو دوی فابریکې په هغې وخت کې کابل ته برق انتقالولو بیا په 1950 کال کې خونړی انقلاب چې په افغانستان کې پیل شو د کابل نه برېښنا قطع د چک ولسوالۍ ته برق توزیع شو چې په هغې وخت کې الحمدلله تر 1998 کال پورې 20 پای ترانسفارمرونه الحمدلله په 1980 مشترکینو ته موږ برق رسولو اوس لله الحمد د اسلامي امارت له خوا نه بیا بودیجه ورته منظور شوله چې 503 میلیون افغانۍ پاتې اوس 1.5 میلیون عاجل ورته کړي چې دی باید په 13 میاشتو کې د خپل 45% کار ترسره ورسوي اوس فقط توربینونه راوړل شوي دلته او د سبستیشن او د جنراتور او روتور ستاتور د تجهیزات نه راوړل شوي پای نصب شوي دي نو امید لرو چې د خپل مشرانو نام دغه چې په شرکت باندې فشار واچوي په دغه معین وخت کې د خپل کار سرته ورسوي چې د موږ بند د 40 کلن انقلاب چې هغه شوی هېڅ پاککاري نه ده شوې او دغه ژوروالی 14 متره دی اوس شاید 15 متره رسېدلی وي نو دا اړینه ده چې باید بند پاک شي د 90,000 متره مکعب اوبو لپاره ذخیرت لري د موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې موږ سره هر وخت هر چا وعده کړې په خپل وخت کې نو د اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه ده چې وعدې وکړي عمل ورته وکړي شي ځکه ملت 4 کاله کې تیارې ته ناست دی او پروژه هم اوس هم الحمدلله د امارت خوا نه وخت ورکړل شو پیسې هم ورکړل شوې نو دا غواړي چې په ټاکلي وخت کې دا به زر ته زر هغه شي او د مظلوم ملت ته بیرته برېښنا ورکړل شي دا د فابریکې د اوبو سرکو ده له دې ځای نه شاوخوا تر توربینونو پورې 100 متره لوړوالی فاصله راځي چې د اوبو فشار له همدې ځایه په توربینونو ورځي او په خوځښت یې راولي خو د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله د یادې فابریکې تخنیکي وسایلو ته زیان اوښتی او د بند کاسه هم له کلونو راهیسې له رسوباتو ډکه پاتې ده چې شاوخوا له 5 کلونو راهیسې د یادې فابریکې برېښنا په ټپه درېدلې او تر څراغ لاندې تیاره ده
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. مننه چې تر دې دمه راسره ملتیا کوئ. موږ د چک ولسوالۍ بازار ته راغلي یو. دا چې د چک ولسوالۍ د بازار د دکاندارانو کاروبار د برېښنا د نشتون له امله له کومو ستونزو سره مخ دی، نو دا به د ریپورټ په دوام کې راسره وګورئ. هیله من یو چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. صاحب مننه چې وخت دې راکړ. په لومړي قدم کې سلامونه، ستړي مه شئ او که د افغانستان ملي ټلویزیون ته خپل ځان راپېژنئ. زما نوم فضل رحیم دی، د بابا کلي د کلي اوسېدونکی یم. دلته بازار کې کاروبار دکان لرم. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. موږ چې وګورو ستاسو کاروبار د برق سره ډېر تړاو لري. اول خو درته ووایي چې همدا مهال د دکان لپاره د دو پرینټرونو لپاره د کمپیوټرونو لپاره برېښنا له څه نه چمتو کوئ؟ دا د سولرو نه تیار کوو. دولتي برخه اوس فعلا نشته دی، اگر چې اوبه هم شته دي. کاروبار ډېر مخکې تللی دی، د پایې نصب شوي دي او فابریکه هم جوړه ده، خو ماشینونه یې نوي نه دي نصب کړي. کار یې څه پاتې ده. مننه حاجي صاحب. د دغو برېښنا د نشتون له کبله چې اوس تاسو دلته سولري برېښنا چمتو کړې ده، په دې مو ستونزې څومره حل کېږي او د عمومي برېښنا د نشتون له کبله له کومو ستونزو سره مخامخ یاستئ؟ دولتي برق خو چې وایي د فابریکې برق چې وایي هغه خو ډېر سهولتونه لري که نه، د کورو دپاره، درسه دپاره، منقل دپاره، بخارۍ دپاره، د اوتو دپاره در څنګه استفاده کیږي. سولري برق خو دومره برق نشو تهیه کولی. دا اوس فعلا چې موږ هغه کړی یک اندک ورېځ چې د مشکل سره مخامخ برق نه مجبور یو جنراتورونه به چلاندو. په هغو باندې یو عالم مصارف رسي او وس هم نه ورته رسي جنراتورو ته. مشکل سره مخامخ یو ډېر. ډېره مننه حاجي صاحب. اونۍ وړاندې د اسلامي امارات چارواکو دلته د دې بند بیا رغولو پرانیسته وکړه. تاسو څومره ورته خوشبیني او د دې بند د جوړېدو، د دې فابریکې د جوړېدو سره به دلته د بازار کې د دکاندارانو څومره ستونزې حل شي؟ یو عالم مشکلات خلکو په حل کېږي چې فابریکه جوړه شي، برق وي. تنها د بازار نه، د ولسوالۍ فرضاً د کور کلي د ولس د ټولو ستونزې په حل کېږي. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې وخت راکړه. غوښتنې مو څه دي د اسلامي امارات له مشرانو له حکومت نه مو غوښتنه څه ده د دې بند د فابریکې د کارونو په تړاو؟ دا خو د هر څه د واړه او د غوښ د سپینګیري د تورګیري د ټولو غوښتنه ده چې برق ځکه شته دي، اوبه شته، فابریکه تیاره جوړه ده. دا کار ته ضرورت دی چې درته جوړه کړو، برق راکړو. ډېره مننه حاجي صاحب چې وخت یې راکړ. تاسو نه مننه. ډېره مننه. قدرمنه لیدونکو له موږ سره مل اوسېږئ. مننه چې تر دې دمه راسره ملتیا کوئ. زما هېواد خپرونه په چک ولسوالۍ کې ادامه لري. ته اوس که دا نورې روبار ونه لري بیا څنګه؟ دلته د دود سیستم مننه چې وخت راکړ. لومړي قدم کې ځان ته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې لطف الله دی، د وردګ ولایت بند چک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ننګرهار پوهنتون د جیولوژي او معدن څخه فارغ شوی یم. همدا سږ کال. ښه، ډېر ښه. د محصلۍ تر څنګ دکانداري هم کوي؟ او د محصلۍ تر څنګ دکانداري هم کوم، چون چې فعلا وظیفه نشته ده او بې وظیفې یم، دلته دکانداري کوم. ښه، ډېر ښه. دلته په چک ولسوالۍ په دې بازار کې د برېښنا د نشتون له امله د تاسو په دکان کې د دکاندارۍ چارې مو له کومو ستونزو سره مخ دي؟ دا خو داسې ده چې موږ دلته برق نه لرو که نه، چې لږ تیاره شي بیا دلته تیاره وي، روښنایي نه وي. نو بعضې کسان چې وس لري هغوی ځان ته سولر اخیستي دي، هغه د هغو نه استفاده کوو. نو بعضې کسان وس نه لري، اوس ما هم سولر اخیستی دی، د هغو نه استفاده کوو. هغه هم کله وخت چې وریځ وي بیا موږ ته کار نه راکوي، هغه ضعیفه کېږي، بیا د هغو نه موږ استفاده نشو کولی. او کوم کسان چې وس نه لري هغه بیخي یعنې تاریکۍ ته ناست وي، یا د موبایل څخه روښنایي کار اخلي او یا همداسې د لیټر میټر نه نور دغه زیاتې ستونزې دي. نو دلته برق نشته دی، د برق د نشتون له امله دلته زیات مشکلات دي. مخکې چې وو د موږ برق و، نو موږ د همدې فابریکې برق و، د همدې فابریکې برق و. بیا نه پوهېږم چې کومې ستونزې په هغو کې راغلې او برق هم جوړ برق خراب شو. اوس همداسې خراب پاتې دی. دا که چیرې جوړ شي د دوی سره به ډېر سهولتونه راشي او موږ به ډېر ورسره
د اسلامي امارات نه موږ ډېر راضي شو تر څو موږ ته دا بارک جوړ کړو او د موږ د هغه نه استفاده وکړو. ډېره مننه. تېره اونۍ د دې فابریکې د رغولو پرانیسته وشوه. ګڼ مسؤلین د اسلامي امارات دلته راغلي وو. انشاءالله چې کارونه دوام لري شروع شوي دي. تاسو یادونه وکړه چې د دې فابریکې د برق د برېښنا د جوړولو سره به ډېرې ستونزې حل شي. دا د تېره اونۍ پرانیسته وشوه. څومره هیله من یې دلته څومره ورته خوشحاله یې او لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه څومره به ستونزې د دې سیمې د خلکو حل شي او په ځانګړې توګه د دوکاندارانو؟ دلته خو موږ بیخي یعنې که زه درته وایم د حد نه زیات به موږ ورته خوشحاله شو تر څو دی موږ ته د برق جوړ کړو او خلک زیات خوشحاله دي. حتی ما چې دا خبر واورېد او فیسبوک مې راخلاص کړو چې ما کې ولیدل چې د چک بند جوړیږي او فابریکه هم بیرته فعاله کېږي نو زه خپله ډېر زیات خوشحاله شوم او د حد نه زیات خوشحاله شوم او د اسلامي امارات نه زیات خوشحاله یو. پلان موږ په د شرایطو کې چې دی موږ ته دا سهولتونه برابروي او بیرته خراب شیونه بیرته فعالوي. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو دلته یو بل کس هم شته دی. وبګورو چې دی په سودا پسې راغلی دی او که دی هم دکانداري کوي که څنګه. مننه چې وخت یې راکړه. لومړي قدم کې ځان ته معرفي کوي. نوم مې خواني ده او د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د کابل ولایت یم. او دلته څه کاروبار ته راغلی دلته څه کوي؟ دلته زه د دوکانو باندې زه سودا خرڅوم د څه دوکان نه دي دې ته زه مال توزیع کوم. او د پغمان ولسوالۍ چې طبعا به د چک د برېښنا بند ښکلاګانې لیدلې وي. لومړی دا راته ووایه چې د چک بند لیدلی؟ او بند مې لیدلی ده. ته د دې بند د برېښنا په تړاو اورېدلي وو چې دا برېښنا بند څومره برېښنا درلودله او په دې اړه د معلومات لرل؟ او دا خو مخکې څه و برېښنا ان کابل ته ورکوله بیا هغه خراب استه اوس پوس د کار پکې شته نو خلک وایي چې دا بند جوړېږي او کار په مخ باندې ځي. مننه. زموږ لیدونکو ته دا ووایاست چې د پغمان ولسوالۍ نه راغلی ممکن د پغمان ولسوالۍ ډېری اوسېدونکو د چک ولسوالۍ د برېښنا بند ښکلا تفریحي سیمه نه وي لیدلې. ته خپله راغلی او دلته دې له نږدې نه وکتله. د چک د برېښنا بند تفریحي ساحه څه ډول زموږ لیدونکو ته ورمعرفي کولی شي؟ خپله ورته ووایه چې څه ډول یوه ساحه ده، تاسو څومره خوند ترې اخیستلی دی چې لیدلې ده؟ د چک ولسوالۍ داسې ده پوس ډېره ښه سایه ده، ډېره ښه هوا لري او خلک هم ډېر ښه خلک دي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو زما هېواد خپرونه په چک ولسوالۍ کې ادامه لري. له موږ سره واوسېږئ. نور لغم بد اخلاص ساتیو په اخلاص ولاړیو درلاړیو درت گیو برم پل وطن جوړو لنړی سر سیال خپل وطن جوړو لنړی سر سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال دا دی تر اوږده انتظار وروسته څو ورځې وړاندې د چک برېښنا بند او فابریکې جوړولو چارې د اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي له لوري د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د پټۍ په پرې کولو سره رسما پیل شوې. له دې فابریکې نه هم موږ لیدنه کړې وه او هم له بل نه لیدنه کړې وه. دایما موږ به چې هلته لاړو خپلو مشرانو ته او قدرمن رئیس الوزراء صاحب او د اقتصادي مرستیال صاحب او د برېښنا شرکت په څو کولو خو سره به موږ د دې خبره کوله چې موږ له دې خلکو سره وعده کړې ده چې موږ به هغه انجینر صاحبان پیدا کوو چې د دې وطن په هر ځای کې هم وي چې دغه مشینري دلته کومه را رسېدلې ده او دا اوس بارانو ته پرته ده، واورو ته پرته ده چې دا نصب شي، دا توربینونه دلته نصب شي، څه ماشین آلات یې دلته اوس هم را رسېدلي دي. نو دغه هلې ځلې وې او دغه تلاش و چې موږ خپل قدرمن مشران هم دې ته آماده کړو، قایل هم کړو او د برېښنا عمومي شرکت انجینر صاحبان، فني خلک
او هر څوک به چې دلته راغله موږ به له هغو نه دعوت کاوه چې که داسې انجینر صاحبان یې چې داسې تخنیکي کسان یې چې په دې وسایلو باندې پوهېږي چې راشي نصب یې کړي. نن لله الحمد د شکر ځای ده هغه د برېښنا شرکت وتوانېده چې خپلو انجینر صاحبانو په توسط باندې او خپله د افغانستان د اسلامي امارت له داخلي بودیجې نه نن دغه پروژه افتتاح شي. د دغې پروژې په افتتاح سره لله الحمد د دغې منطقې مجاهد پروره منطقه ده، تکلیفونه ډېر زیات کاللي دي، نو یغو تقریبا 4000 کورنیو ته به برق ورسیږي. دا چې تاسو ته حالات معلوم دي و په افغانستان کې څو لسیزې دا جنګونه وو، د دې زمینه نه وه مساعده چې موږ خدمت وکړو د دې ملت، ځکه د ملت زموږ ډېره حمایه کړې ده او ډېر زحمتونه له موږ سره ایستلي دي. اوس لله الحمد د دې ملت د قربانیو نتیجه وه چې په افغانستان کې اوس سرتاسري امن هم شته، چې زموږ د خپل ملت هم ارزو وه، خارجي سرمایه ګزارانو تم زمینه مساعده ده، داخلي سرمایه ګزارانو تم زمینه مساعده ده چې هغه راشي په افغانستان کې خدمت وکړي. اوس کوم چې پاتې کارونه دي هغه ډېر کم دي. زه د څو عمده نمونه لرم. د دې فابریکې لپاره 3 جنراتوره دي چې هغه تولید دی او انتقالېږي بل ته هغه ته د ساحې ته پر انتقالېږي. همدارنګه دغه کوم توربینونه چې را انتقال شوي دي دا به چې دی نسبهي د کانال دغه ورودي دروازې دغه را انتقالۍ به او نسبهي به. همدارنګه د څومره کارونه اندکتم تجهیزات چې راوړل شوي دي دا به انشاءالله ټول به دغه کېږي نسبېږي به. دې دپاره د لومړي قدم کې 150 میلیونه د دې کال دپاره بودیجه منظور شوې ده او پاتې 350 میلیونه به انشاءالله راتلونکي کال کې موږ ته مالي وزارت راکوي او دا پروژه به انشاءالله ټوله په 18 میاشتو کې به تکمیلېږي. د دې پروژې په تکمیلېدو باندې به موږ انشاءالله په دې باندې وتوانېږو چې کومه سروې شوې ده ټولنیزه 4000 کورنۍ دي، هغې ته به برق ورکول کېږي چې د هغې توزیع شبکې ډېر کارونه شوي، تقریبا د پایو نصبول شوی ډېر کم پاتې دی او د لین غځېدل هم دونه مشکل نه دي. د برېښنا عمومي ریاست سره مو دا خبره کړې، هغه له موږ نه ډېر په دې کې مهربانه او د غوښتل د امید و چې څنګه موږ وکولی شو چې دغه ولس او دغه یعنې د دغې پروژې او د دغه نعمت څخه برخمن شي. خو لله الحمد موږ او تاسې نن د دې شاهدان یو چې د دې عظیمې پروژې او د دې عظیم نعمت څخه نن موږ برخمن یو. زه یو ځلې بیا په آخر کې تاسې ټولو ولسونو ته او د امارت اسلامي دغه مشرانو ته او مجاهدینو ته او د ولس ته ټولو ته د دغې اهمې پروژې او د دې اهم او د دې غټ نعمت مبارکي وایم. د شک برېښنا بند او فابریکې د بیا رغولو چارو ته د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ډېر خوښ دي او وایي د شته اوبو او بند سره سره یې کورونه تیاره او اوږده انتظار ستړي کړي دي. دوی له اسلامي امارت څخه منندوی دي چې د دغه ستر ارمان د پوره کېدو وعده یې ورسره کړې ده. موږ د امارات نه ډېر خوشحاله یو په دې کارو باندې چې دلته کوم روان دي، لکه د برق فابریکه ده، د شفاخانې پرمختګ دی، نو نور داسې د اوبو وسایل دي، نو کارونه پرې شروع دي. مخکې پخوا وخت به و دلته به پوستې وې، نه به چا مریض راوړلی شوی، د پوستو له وجې نه به موټروان زړه ښه کولی شوی، راتللی به شوی. نو اوس الحمدلله د امارات نه ډېر خوشحاله یو. د رڼا نه خلک استفاده کنه چې جوړ شي دغه ډېره هغه ده ښه کار دی او موږ زیات اړتیا ورته لرو. خلک فقیر دي، مسکین دي، چې وس نه لري چې مثلا په دې باندې مثلا دیګم کېږي که جوړ شي په ښه شکل باندې، نو خلک ښه استفاده ترې کولی شي. دونه نو هیلهمن خوځښت ته ډېر یو، ځکه چې یو نوی شی چاته رسي طبعا ورته هیلهمن کېږي، خوشحاله کېږي. دلته له حکومت څخه د یوه کوچني ماشوم په تنکۍ ژبه د مننې او خوښۍ تورې اورو. موږ خوشحاله یو چې وطن په باره کې بند ته هغه جوړېږي برقونه، موږ پکې لامبو. د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو. د اسلامي امارت له راتګ سره چک ولسوالي یو ځل بیا خپل پخواني برم ته د راګرځېدو په حال کې ده او د ولسوالۍ ته د حکومت سربیره د هېواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی دی.
او دلته وخت نه وخت فرهنګي میلې او ورزشي سیالۍ ترسره شوې دي چې دا په تیرو 20 کلونو کې بېسارې ده. بهار دی یوازونه د مرغیو نه چا پشته نه بمبار شته نه غږ اورو د مرمیو له ظالم پوښتنه کېږي د یتیم اوښکې وچېږي نه هغسې جنازې شته نه غږ اورو د سلګیو. د چک برېښنا بند نه یوازې دا چې برېښنا تولیدوي بلکې دا سیمه تر ټولو ښکلې تفریحي ساحه هم ده. ویل کېږي چې دلته وخت نه وخت پاچاهان راتلل او دلته یې د ځان لپاره تفریحي ځایونه جوړ کړي وو. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت له راتګ سره یو ځل بیا د چک ولسوالۍ برېښنا بند سیمې ته سیلانیان راماتي او د دې ځای له نندارو خوند اخلي. زه نثار احمد د میدان وردګو ولایت د مرکز اوسیدونکی یم او د لومړي ځل لپاره راغلی یم د بند چک ولسوالۍ ته او ډېر ښایسته ځای لري، ډېر ښایسته بند لري، ډېرې ښایسته منظره‌یي ساحې لري. نو اولین ځل مې ده چې زه هم راغلم د چکر په باره کې او ښایسته ځای ده. ګورم اخ او داخوا چې ښایسته ښایسته ځایونه لري. غواړم چې د افغانستان خلک داسې داسې ځایو ته راسي، ښایسته سیمې دي، ښایسته ځایونه لري. نو غواړم چې هر کله برخه واخلم د چکر لپاره دلته راسم. ښه ساتیري ځایونه لري، ښه سرسبزه ځای ده او پلان خو هوا یې لږ سړه ده، نور ډېر ښایسته ساحه ده. بالکل د ما په یاد یه داسې مې په یاد یي لکه دغه اوس صحنه چې ورته ګورم دلته یو هوټل و تقریبا 4 منزله و او وروره جانه مسعد په سنه 57 کې چې د مجاهدینو دلته په دې ځای باندې حمله وشوله او ډېر لوکس هوټل و، دا چمن نه و، دلته اوبه وې وروره جانه مسعد. دا ځایونه ټول به دلته تقریبا 4 منزله هوټل و، جرمنیانو وې، دا جرمنیانو جوړ کړی. زه خپله د هوټل ته راغلی یم، یعنې یو وخت کې دلته څاغی و، بیا ورته راغلی یم، نو تر 3-4 منزله پورې ورختلی یم، په خپله کنکای وم خو مګر ورختلی یم. دغه خو پاچاهان خو مې نه دي لیدلي، خو داسې یو اوازه مې اورېدلې وه چې دلته مقصد پاچاهان راغلي دي وروره جانه. دلته به کښتۍ وې، د کښتۍ به ګرځېدې په دې ځای کې مقصد. دلته یو باغ و د سرکاري باغ په نامه باندې، ډېرې ښې مڼې وې، دلته به څوک ورتلی نه شوه، یو نګهبان به و وروره جانه، دلته به ورته ناست و. او دا هوټل بیا ما په خپلو سترګو لیدلی و وروره جانه چې دا هوټل و، دلته ډېر لوکس هوټل و او په بیخي غټ هغه جوړ و وروره جانه مقصد. دلته دا مکتب نه و، دلته ټولې اوبه وې، دغه ځایونه نه دا چمن و، دا ځایونه ټولې اوبه وې، دا ټولې اوبه وې، دلته ډېر لوکس هوټل و وروره جانه. دا ما په یاد دی. د چک برېښنا بند او فابریکې عملي چارې پیل شوي دي. په 18 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ او په رغېدو سره به یې 4,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې او د حکومت د عایداتو سرچینې یوه بله منبع به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه مو راسره ملتیا کړې. زما هېواد خپرونه له چک ولسوالۍ نه همدومره وه. په دې هیله چې د چک ولسوالۍ برېښنا بند او فابریکه ورغېږي او د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو کورونه بیرته رڼا شي. له خپلو همکارانو هر یوه محبوب الله سروري او وحید الله سیدي نه هم مننه کوم چې د دې ریپورټ په چمتو کولو کې راسره ستړیاوې وګاللې. تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو چوپړ ته حاضرېږو، لوی رب ته مو امانت سپارو. هر چېرته چې یاست خوشحاله او آباد اوسېږئ. خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال، خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال. نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال، د جنت په مثال. خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال، خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال.
د